د دلبرو او خیرو د مینې لنډه خوندوره او له تلوسې څخه ډکه کیسه. امید لرم چې دغه خوندوره کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. د پسرلي شپې او ورځې وې. زموږ د کلي په بڼو او باغچو کې رنګارنګ ښکلي ګلان غوړېدلي وو او د ګلانو زړوړونکي وږمې د سهارني تازه نسیم سره د کلي لارې او کوڅې له سره معطر کړې وې. د ونو د ګلانو د پاڼو پر مخ شبنم مورېدلی و او د شبنم هر یو څاڅکي د ګلانو د بوټو پر مخ د لمر زرینې وړانګې د هر لیدونکو په سترګو کې د مروارید د دانې په بڼه راښکارولې او داسې ګلونو ته یې ښکلا وربخلې وه چې د هر ننداره کوونکي ذوق او رغبت را ژوندی کېده. د کلي په هره څنډه کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. بزګرانو په خپلو پټیو ځمکو کې یوې کولې. د کلي د سړک له غاړې د کوچیانو کډې تېرېدلې. د پسرلي هوا د نغمې په میلودي کې ونډه اخیستله. د کلي د غاړې سیند په خپلو مستو موجونو سره خوږې نغمې خپرولې. شپنو د کلي د غره په لمنو کې رمې پیولې او په خپلو شپېلیو کې د خپل زړه د مینې پیغام خپل زړهوړي دلبر ته رسوو. هلکانو نجونو په تنګو نریو لارو کې په لیکو قطارونو سره ښوونځي ته تلل. د برګودر په لاره کې د ژرندې د ویالې په دواړو اړخونو کې د ونو تازه راشنې شوې پلنې زرغونې پاڼې د ویالې د غاړې شنې جلګې په یخ سیوري پوښلې وې او د ونو د قطارونو په منځ کې په هر څو قدمۍ کې د سنځلو د ونو په هر راز وړاند نسواري رنګه لختو کې زیړ امیلي شکل ګلان په سترګو کېدل چې د هغه وږمې په څو قدمو کې پزې ته راتللې او د ګودر ټوله لاره یې معطره کړې وه. د کلي پیغلو چې مازدیګر منګي پر اوږو اوبو پسې برګودر ته تللې نو په لاره کې د سنځلو د ګلو یوه غونچه د سنځلو له ونو څخه راشکوله او په خپلو راغځېدلیو چوټیو او تورو کوڅیو کې راټومبلې او د هغه د وږمې او فرحت بخشه بوی او عطر څخه یې خوند اخیسته او په ډېر نازو نخرو سره کاږې وږې خپلې لارې لنډولې او له خپلې ځوانۍ څخه یې خوند اخیسته او د خپل راتلونکي برخلیک په لوړو خیالاتو کې زنګېدلې او د خپلې نورو خورلڼو سره د زړه خواله کوله او کله هم د هغو په رانجه سره تورې کړې سترګې د کلي پر هغه ځوانانو لګېدلې کوم چې هغه ځوانان د ګودر په لاره کې د پسرلي له تازه هوا څخه خوند اخیسته او د کلي د پیغلو نندارې یې کولې او جوګا جوګا د ګودر په لاره کې ښکته او پورته کېدل او کله ناکله بیا هم دغسې هم کېدل چې د خپلې خوښې زړهوړي جانان سره سترګې په سترګو کېدل او یو بل ته د خپل زړه د پټ راز او هیلې د سترګو په رپ او اشارو سره رسولې او سترګو ته د چا خبره او بویې ورکولې. د دې ځوانانو له جملې څخه یو هم ځوان خیر محمد و او د خپلو همزولو په منځ کې د خیرو په نوم سره یادېده. خیرو د دلبرو د مینې په اباسین کې لاهو شوی و او کله چې د دلبرو سره مخامخ کېده د هغه د مینې په سرکشو او طوفاني موجونو کې ځان ورکاوه. ژبه به یې بنده شو او دلبرو ته یې پورته نه شو کتلی. د هغه پر مخ خولې راتللې او د نوي ځوانۍ له تورې زیړبخونې بریتونو له ویښتو څخه د هغه په شکېدلې ګریوانه څاڅکي څاڅکي راتوېدې. د بدن ټول اندامونه یې لړزېدل. د چا خبره چې د تېښتې لاره یې لټوله او دلبرو هم د هغه په لیدو سره ورخطا کېدله او ځان سره ویل چې ولې خیرو زما سره په مخامخ کېدو داسې کېږي. دلبرو هم له دې وضعیت څخه په چورتونو کې ډوبېدله او د ځان سره یې فکر کاوه چې خیرو ممکن پر هغه زړه بایللی وي. نو په همدې بنیاد سره هغه د کلي د ټولو سنتي دودونو په نظر کې نیولو سره چې د خلکو له پیغوره ډېره ډارېدله په لومړي سر کې د خیرو د ناقرارۍ موضوع د خپلې ډېرې نږدې خورلڼې سره یاده کړه او له هغې څخه یې مشوره وغوښتله چې څه باید وکړي. نو د دلبرو خورلڼې د موضوع په خبرېدو سره دلبرو ته وویل چې خورکۍ له دې څخه داسې را معلومیږي چې خیرو پر تا زړه بایللی دی او هغه ټولې نښې او نښانې چې تا راته یادې کړي هغه ټولې د مینې او د زړه بایللو ښکاره علامې دي. نو د دې دپاره چې د هغه په مینه کې رسوا نه شي دا به ښه وي چې په ډېر مهارت او هوښیارۍ سره کله چې د خیرو سره بل ځلې مخامخ کېدلې په ډېره زړورتیا او جرأت سره ورنه پوښتنه وکړه چې خیرو په تا څه شوي دي چې ما سره مخامخ کېدو حق او حیران ګرځي او ورخطا کېږي پر مخ دې خولې راځي. دلبرو له دې خاطره چې موضوع هنګامه نه شي د خپلې خورلڼې مشوره یې ومنله او بله ورځ کله چې له ګودر بیرته د کور په خوا روانه وه د خیرو سره بیا مخامخ شوه
وروسته له سلام څخه یې له خیرو ځینې پوښتنه وکړه چې په تا څه شوي چې زما په لیدو سره ورخطا کیږي. خیرو د دلبرو د خبرو په اورېدو سره لا پسې حیران شو او سترګې یې ښکته واچولې او د دې جرأت یې نه درلود چې د دلبرو د خبرو جواب ورکړي. دلبرو چې هر څومره د خپل سوال د جواب په تمه کې وله خیرو څخه څه وانه اورېدل او کله چې دلبرو له خیرو څخه جدا کېده د خیرو په سترګو کې د اوښکو پوارې یې ولیدې چې نږدې و خیرو په لوړ اواز سره وژاړي. د دلبرو زړه هم د خیرو د سترګو په تماشه سره نرم شو او له ځانه سره یې وویل چې په رښتیا سره خیرو زما د مینې په لمبو کې ناست دی او د ترحم وړ دی. باید چې د هغه سره هس چلند وکړم چې د هغه زړه خوشحاله شي. له همدې شېبې څخه وروسته قرار د دلبرو په زړه کې هم د خیرو پاکه مینې لارې جوړې کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دلبرو په زړه کې د خیرو د مینې لمبې توپاني کېدلې او دغو لمبو د دلبرو خیرو هغه لیدنه او کتنه لا پسې زیاتوله او دلبرو د خپل د لا باورتیا د لاسته راوړلو لپاره هره ورځ څو ځلې د اوبو په بهانه ګودر ته تلله او د ګودر په لاره کې له لرې د خیرو د حالت تماشه یې کوله او لکه تریاکي شخص غوندې د لومړنۍ نشې په لټه کې د خیرو سره سترګو په سترګو کېدله او په هر ځل کې د خیرو د مینې ډکې هیلې احساسولې. د دلبرو د خیرو مینې قدم په قدم لا پسې تودېده او د دواړو په زړونو کې خپلې منګولې ښخولې. د هغوی لیدنه او کتنه دې حد ته ورسېده چې د کلي نورو پیغلې او ځوانان هم پرې پوه شول او د هغه هنګامه په کلي کې خپره شوه. د خیرو دلبرو د مینې هنګامه د دلبرو د پلار غوږو ته هم ورسېده. د دلبرو پلار چې یو ډیر متعصب بې سواده او تنګ نظری سړی وو او د خپل د پلار نه پر اپاتې جایداد او هستۍ باندې مست سړی وو، د خپل لور او د خیرو د مینې او عاشقۍ په نسبت د هغه بدن کې د تعصب او د جهالت اور توپاني شو او د یو رغنده پریکړې په لټه کې شو. نو په ډېرې بې صبرۍ سره د خیرو له منځه وړلو په فکر کې شو. مخکې له دې نه چې د خیرو ژوند ته د پای ټکی ورکړي نو له ډېره قهر او غضبه څخه په خپل کور کې په لوړ آواز سره وویل چې د ملنګ زوی خیرو هم سړی شو چې د حبیب الله خان په لور باندې مین کیږي. دغه خبره وار په وار د ځانه سره تکراروله چې بالاخره د دلبرو مور د هغه د خبرو په اورېدو سره ټکان وخوړ او له خپل میړه څخه یې پوښتنه وکړه چې وسړیه څه خبره ده. د دلبرو پلار خپلې ښځې ته د دلبرو د خیرو د مینې ټوله کیسه له سره وکړه او د خپلې ښځې غوږونه یې خلاص کړل. د دلبرو مور چې یو څه با تدبیره او پوهه ښځه وه نو خپل میړه ته یې وویل چې خپل غضب وخوره او پام وساته چې درنه کوم عمل سر ونه وهي او ځان په کلي کې رسوا نه کړي. دا به ډېره ښه وي چې موضوع په ډېره سړه سینه او پراخه حوصلې او پوره تدبیر سره حل او فصل کړو او هغه ته تدبیر ونیسو او ما ته اجازه راکړه چې د خپلې لور سره په قراره خبرې وکړم او د هغه سره د زړه خواله وکړم. د دلبرو مور یوه ورځ چې دلبرو پلار په کور کې نه وو پر خپل لور غږ وکړ چې دلبرو جانې دلته راشه. دلبرو د خپل مور आवाज واورید او د خپل مور څنګ ته راغله او د خپل مور سره مخامخ کېناسته او خپل مور ته وویل مور جانې تا راته څه ویل؟ مور یې ورته وویل هو زه غواړم چې در سره ستا د ژوند په هکله مشوره وکړم او هغه دا چې داسې مې خبر ترلاسه کړی چې په دې ورځو کې د خیرو سره ناسته ولاړه کوي. دا رښتیا ده؟ دلبرو د خپل مور د خبرې په اورېدو سره غلې شوه او مور ته جواب ورنه کړ. مور یې ورته وویل ګوره دلبرو زموږ او د ملنګ د کورنۍ ترمنځ له هره پلوه که اقتصادي دی که قومي دی او که سیالي دی ډېر توپیرونه موجود دي او ته په خپله پوهېږي چې پلار دې هم ډېر متعصب سړی دی. یو خو تا ته اجازه نه درکوي چې ښوونځي ته لاړه شي او په کور کې وساتلې او بل دا چې هغه د ملنګ د کورنۍ سره چندیانې ښه روابط هم نه لري. نو ستا په زړه کې د خیرو مینه ولې وغوړېده او تر دې حده پورې ورسېده چې د کلي ټول خلک خبر شول. لور جانې موږ هم سیال او شریک لرو، دا بدنامي به موږ چیرته ویسو؟ دلبرو وروسته د خپلې مور د خبرو له اورېدو څخه په ډېر نزاکت او پوره احترام سره کوم چې خپلې مور باندې پوره باور درلود د خپل او د خیرو د مینې کیسه له پیل څخه تر آخره مور ته وکړه او په آخره کې خپلې مور ته وویل چې مورجانې پر خیرو باندې مې زړه وسوځېده او د هغه ناهیلۍ راته په زړه کې یو څه وسواس را پیدا کړ. نو که چیرې مورجانې زما خوښي غواړي او یا زما د راتلونکي ژوند سمبالتیا او نیکمرغي غواړي پلار مې قانع کړه چې له خپل قهر او غصې څخه تیر شي
او زموږ د مینې جوړه باندې مهربانه شي. کله چې د دلبرو مور د خپلې لور ټولې خبرې واورېدې نو له ځانه سره پرېکړه وکړه چې په هر قیمت کېږي باید چې خپل میړه قانع کړم او دې ته راوبولم چې دلبرو کوزده د خیرو سره وشي، او دا ځکه چې خیرو زما د لور خوښیږي. پر ما هم ځواني تېره شوې ده. نو په دې بنیاد له ورځو نه یوه ورځ د خپل میړه سره په خلوت کې مرکه شوه او هغه ته یې وویل ګوره د دلبرو پلاره، ستا لور لکه ملغلره پاکه او سوچه ده. که غواړې چې خپله لور خوښه وساتي او د خلکو خولې هم وتړي، په ډېرې ارامۍ سره ماته اجازه راکه چې د خپلې لور کوزده له خیرو سره وکړم. هره مور او پلار د خپل اولاد نیکمرغي غواړي. د دلبرو د مور خبرې د دلبرو پر پلار باندې ډېر تاثیر وکړ او راضي شو. د خپلې ښځې مشوره یې ومنله. نو په پای کې د دلبرو مور د خیرو د خپل لور د کوژدې ترتیبات ونیول او دواړو سره کوژده وکړه، او خیرو د ګودر د لارې د سنځلو د ګلانو نه عامل جوړ کړ او د دلبرو په غاړه کې واچوه او ورته مبارکي یې ورکړه او نوی ژوند یې پیل کړ. د جدایۍ زور مې لیدلی، د جدایۍ زور مې لیدلی، په میږي پښه نږدم چې یار به یې پاتې شي نه. زه یې په غږ باندې مین یم، زه یې په غږ باندې مین یم، په لالي یوه خبره دوه وارې کومه. کال دې پوره شو هیر مې نه شوې، کال دې پوره شو هیر مې نه شوې، خلکو ویل چې وخت غمونه هیروینه. رنګ کې مې ټکی وینه نشته، رنګ کې مې ټکی وینه نشته، په ریکارډ شوي غږ دی بیا ورپېښه شومه. د انقلاب زور خو دې ولید، د انقلاب زور خو دې ولید، ډېرې ورېندارې اوس لیورو ته ناستې دینه. مسافري سخته خواري ده، مسافري سخته خواري ده، مور به دې نه وي جار به څوک درته کوینه. د بل په غېږ کې لالی وینم، د بل په غېږ کې لالی وینم، سر په زنګون کړم خپل نصیب ته وژاړمه. جانان د خاورو د خوب نه و، جانان د خاورو د خوب نه و، مورجانې قبر ړنګوم بالښت وروړمه. پر تا مې زیری د مرګ وشه، پر تا مې زیری د مرګ وشه، چې تور رانجه دې پر مخ جوړ کړي قطارونه. که چېرته کېږي بېرته راشه، که چېرته کېږي بېرته راشه، قسم د یاره ځمکه ځای نه راکوینه. په نیمه شپه دې زړه راډک شه، په نیمه شپه دې زړه راډک شه، په نیمه شپه مې سترګې ډنډ ولاړې دینه. په نیمه شپه راته رایاد شي، په نیمه شپه راته رایاد شي، خلق ویده دي زه سلګو نیولې یمه.